سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني تیر مازدیګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی او لازمه ګڼل شوې چې ښاغلی خلیزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. ښاغلي خلیزاد په دې کتنه کې ولسمشر ته د سولې په برخه کې د خپلو وروستیو فعالیتونو او هڅو په اړه هم معلومات ورکړي دي. له دې سره سم ولسمشر غني تیر مازدیګر له مخکیني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د هیواد پر ملي مسایلو له هغې ډلې د ټاکنو بهیر، سولې پروسې او امنیت په اړه هر اړخیز بحثونه کړي دي. دغې لیدنې په داسې حال کې کیږي چې وړمه ورځ د امریکې ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې ویلي و چې امریکا په یوې اونۍ کې افغانستان د ځمکې له سره ورکولی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. دغو څرګندونو د افغان حکومت سیاسیونو او ولس توند غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستان لومړی وزیر په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه د خپل هیواد په زیان بولي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان ولسمشري ټاکنې باید ټول شموله وي او طالبان هم پکې برخه واخلي. عمران خان تېره ورځ د امریکا په سولې انسټیټیوټ کې زیاته کړه د همګړۍ د پاکستان د پوځ او د هغه د حکومت ترمنځ هیڅ توپیر نشته او اوس دوی دا ښه ګڼي چې هیڅ کله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي او پرېږدي چې په خپله افغانان خپل برخلیک وټاکي. نوموړي همداراز په ډاګه کړي چې پاکستان ته په ستنېدو به له طالبانو سره وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د ننګرهار په مرکز کې یو ټرافیک پولیس د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو سره ووژل شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 7 بجې د جلال آباد ښار په چپرهار هډه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا بریدګر له پیښې وروسته په تېښته بریالي شوي دي. او په لغمان کې د څه باندې 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د شهي کانال پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه او په 5 کلونو کې به یې کارونه بشپړ شي. د اړوندو مسؤلینو په وینا یاد کانال 2 برخې لري چې د لومړۍ برخې اوږدوالی یې 12 کیلومتره دی او د الینګار ولسوالۍ له سندروا سیمې تر سپرو سیمې پورې به 12 کلي ترې ګټه واخلي او شاوخوا 15,000 هکتاره شاړه ځمکه به خړوبه شي. د سرچینې په وینا د دغه کانال دویمه برخه به په بابا صاحب دښته کې د 13 کیلومتره کانال په لرلو سره 60,000 هکتاره ځمکه خړوبه کړي. دغه پروژه چې تاسو ګورئ دا 2 فیزه لري چې یو فیز 12 کیلومتره ده د الینګار اړوند الینګار سندروا سیمې نه چې د ولسوالۍ نه 15 کیلومتره پاس سربند لري، افګردان لري، هغه د سفر پورې 12 کیلومتره ده. 12 کاري ورنه استفاده کوي چې 12 کاري د 80,000 بامونو شاوخوا او 15,000 شاړه هغه سلطاني ځمکه ده چې خړوبېږي. په دوم فیز کې موږ د بابا صاحب دښته لرو چې 60,000 هکتاره کېږي، هغه هم د 25 او د 10 کیلومترو په شاوخوا هغه هم ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.